دلته دا فائده ټول اوریدونکو ته ولیدونکو ته او حاضرینو ته بیان کوم. بعض خلک زموږ باره کې وایي دا اهل حدیث سیده د امام شافعي په مذهب دی او دوی چې صرف امام ابو حنیفه پورې نښتي دي او څوک وایي دا د امام احمد بن حنبل په مذهب دی. ټولو ته دا ووایم چې دا ټول زموږ امامان دي خو خبره د هغه چا به راجحه او مضبوطه چا سره دلیل دی. مخکې ډېرې مسلې تېرې شوې را روانې هم دي. تاسو دې خبرو ته سوچ کوئ. اوس دې کې وګوره امام ابو حنیفه امام شافعي امام احمد وایي نفلي روجې لپاره نیت د ورځې هم کیدی شي. امام مالک وایي نه لازم به د شپې نه کې. دلیل د دغه دریو سره مضبوط دی په مقابله د امام مالک د دلیل کې. موږ وایو دا قول راجح دی. هلته امام ابو حنیفه هم دی امام شافعي هم دی امام احمد هم دی. دا هسې د عوامو ته وسوسه ورچي وایي چې دوی د امام صاحب دشمنان دي. دا چا ویلي دي؟ بلکې پرون کابر زموږ سره مسلې تېرې شوې د جمهور اهل علم یو قولو او د امام ابو حنیفه بلو. موږ وایو د امام ابو حنیفه سره دلیل مضبوط دی. نو دا هسې زموږ په باره کې پروپیګنډه ده چې دا بعض نام نهاد مولیانې کوي. نن یو مولوي صاحب بیان چا راولېږو ما ته وي دا واوره دی څه وایي. نو الحمدلله په اهل باطلو باندې رپرپی راغلی دی. نو هغه وایي یو سړی به سعودي ته لاړ شي بیزې ګډې به ساتي. په دې کې سپکاوی هم کړی دی مسافرو. بلکې دا الفاظ استعمال کړي وي د اوښانو پچې به راټولوي او یا به ټکسي چلی یا به سبزي خرڅوي او یا به ترپالونه خرڅوي او دا ټول اشارات موږ پوهېږو به هر څه. نو بیا چې دی پاکستان ته راشي افغانستان ته راشي ملک ته راشي په سر سپین ټوکی اچولی وي جي پیغمبر به رفالدین هم کول او پیغمبر به امین وایي ته خو مزدورۍ له تلی وي نو تا دا مسلې د کوم ځای نه زده کړې. یو خو سپکاوی د مسلمان کول په دې طریقې سره چې تا خو ټکسي چلوه او تا سبزي خرڅوله. ولې صحابه کرامو تجارتونه نه کول هغوی به مزدوریانې نه کولې. داسې داسې مزدوریانې به یې کړي بعضو پکې کړي دي په سیرت کې راځي چې د دې ډېرې مزدورۍ د لاسه د لاسونو کې به پولۍ راختلې وې لاسونه به یې شلېدلي وو او مزدوریانې یې کولې. هغوی باره کې څه وی بیا خو به دا وایي چې هغوی ته څنګه دین معلوم شو هغه مزدوران. دویمه ده ستا د دې سره څه کار دی؟ یو سړی الله دې کړي چې د بیزو پچې راټولوي که د اوښانو راټولوي او که ګوشان راټولوي تا ته یې مسله بیان کړه ورسره دلیل ته جواب وکړه خبره ختمه شوه. اوس ما پسې یو سړی راشي ما ته ووایي چې تا چې دا مسله بیان کړه چې د ورځې نفلي روژې لپاره نیت کول دا صحیح دي زه وایم چې دا غلط دي نو زه به ورته وایم څنګه دلیل بیان کړه که نه زه په هغې باندې بیان وکړم. زما خواله پرون یو کس راغلی او هغه د اوسپنو کار کو او هغه مزدورۍ له انډیا ته تللی او هغه مزدورۍ له امریکې ته تللی او هغه راغی او هغه ما ته وایي چې دا مسله غلطه ده. دا څه خبره شوه؟ مزدورۍ لکه هغه هر ځای ته ځي که هغه په سر باندې سپین ټوکی راچوي که هغه پټکی راچوي که هغه ټوپۍ په سر او که هغه سرتور سر ګرځي. مسلې چې کومه بیان کړې ده مولانا صاحب ته د هغه مسلې جواب ورکړه په سره د دلیل سره. دا طریقه ده. الحمدلله زمونږ دا منهج دی یادی کوي ندور مع الحق حيث دار او ندور مع الدلیل حيث دار. موږ د دلیل سره چورلو چې کوم طرف ته وچورلیږي. اوس دې کې چې دلیل کوم علماو سره مضبوط دی موږ وایو دا خبره مضبوطه ده او هغه دا چې د نفلي روژې دپاره نیت د ورځې